له هر څه نه لومړی د خپل د سرتاج محقق محدث فقيه وسيع الفكر فضلی نور الله مرقده شهادت ځان د پاره تاسو د پاره مبارکباد. بیا د دوی درنې کورنۍ ته دوستانو ته تسلیت عرض مختصر یو تقسیم شوی د ابتدا نه صرف کټګورۍ کې ودرېدل پکار دي. د دې حدیث نه همدا معلومیږي رسول الله علیه السلام فرمایي چې علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. سنت الخلفاء الراشدین دی علماء داعین مبلغین فقط دې ته آماده اوسئ چې په دې کې به عمری سنت تطبیق کیږي، په محراب به شهید کیږي، په منبر به شهید کیږي. نو د عمری نظام د دې خلفا خلیفه راشد پسې لاړې، یا به د پکور چاپه درځي هلته به شهید کیږي، عثمان ذوالنورین پسې لاړې. ځکه دا علیکم لزوم د پاره دا حتمی ده، علیکم بسنت سنت الخلفاء الراشدین. یا به جماعت او مدرسې ته روانې عبدالرحمن ابن ملجم بدر پس راځي نو پریدي دی نه. یا بالو ابو لولوی مجوسی وي، د مجوسیت په نظریه باندې به روزل شوی انسانان په محراب کې به شهید کوي. یا به خوارج وي، نمونه به بدلی را بدلی، په کور به درځي، ستا اهل و حیال به هم در سره شهید کوي. نائله رضی الله عنها ګوتم قطع کېږي، دې ته انتظار. او یا به روانې په خپل فکر کې د خدماتو دپاره به جومات ته روانې، ابن ملجم به در پسې راځي هلته به شهید کېږي. دا درې کټګورۍ بس. وسنت الخلفاء راشدین المهدیین. علما هم درې طبقې دي. یو هغه دي چې د حق آواز یې اوچت که او د حق په څنګ کې ودرېدل، د حق د پټېدو هېڅ تحمل یې ونه که. دا یوه ډله خلکو په دې راز کې خو الحمدلله علما بیا شهید فضلی نور الله مرقده دا یو ډله. یو ډله علما چې دویم هغه چپ سکوت، نه د حق اظهار نه د باطل په څنګ کې ودرېدل. الله پوهېږي څه محاسبه به وي، هغې تحقیق ته نه ورسو. یو ډله د باطل په څنګ کې ودرېدل، د باطل تایید یې وکړه، صراحتاً یې د مایک نه د کفر اعلان وکړ. هغه هم علما، هغوی باندې غټ تخلصونه غټ منصبونه تاسو واورېدل، صراحتاً یې کفر وویل، دین ته یې کنځل وکړ. دا درې طبقې دي. اوس د هر چا انتخاب دی. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. انتخاب د شخصیتونو په لاس کې دی. د حق په څنګ کې ودرېږي، اوچت آواز دی، نو بیا به یا عمري یا به عثماني یا به حیدري دا کار در باندې کېږي. یا به چوپې نه پوهېږم چې د دوی به څه فیصله چوپ. او یا به د باطل په څنګ کې ودرېږي، نو بیا به آخرت کې سره حساب کوو. مونږ هم د مفتی صاحب نور الله مرقده نه انتظار ده چې زمونږ انتظار هم کوه، در پسې درځو، همدا مو لاره ده. دا مو مونږ نشو تحمل کولی چې قطعا د باطل په څنګ کې ودرېږو. دا خو نشو. دا خو د ایمان او د بلعام ابن باعوره خبره او د ایمان خرڅول. خو په تصوف او سلوک کې کمال دا دی چې سکوت ته دې نه پرېږدي. دا کمال په دې تصوف کې شته. دا به یا عیب یا فضیلت. چوپتیا ته یې نه پرېږدي. دا لطایف تا ته وایي چې یا الله. دا د ذکر د تصوف او د سلوک دا کمال.
او مفتی صاحب کې دا کمالاتو وشتم باندې ماته او پیغام پرې خود وای چې وشتم طبق معمول یو مجلس ته موته ملاقات به وشي مشورې به سره وکړو او تاسو دې کې شرکت وکړئ متاسفانه او صوت را سره دی په دې مدزرت تسلیت خبرې نه وکړم علماء راځي همدغه لار ده نو انتخاب شته دی اوس د هر چا خپل انتخاب چې څنګه کوو خو دنیا کې د پاتې کېدو چانس تر څو وخت څو کاله موږ ژوند یو نه همداسې ښه وي چې ورځو محشر دی د الله په حضور کې ودرېږو هلته ملاقاتونه وي نابغة العصر نابغه ثاني داسې زمونږ علما چې په منبر باندې حقاني علما شهیدان کې دوی ملاقاتونه وي مجلسونه وي دا نجسه پلیته دنیا کې تر څو ژوند دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين